نو کم ملکی چې د انصاف جنازه وتی، کم ملکی چې انصاف نه، کم ملکی چې انصاف دای چې کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اس به برابر کی تو نالت دې هم پدا سے منصفای شه چې د حق ته باطل ورته. کم ملکی چې د انصاف جنازه وتی وی هغه ملک باندې به دریابونه نه وچی. نن ستا ملک لوډ شیډینګ ولې دی؟ دریابونه در باندې وچ چې په عمر کې چرې دا کاته نه وي شوی. نن در باندې آسمان اوچ، زمکه در باندې اوچه ده، دریابونه در باندې اوچ. دا هغه ورځ انتظار وکړي چې د سکلو اوبه به در باندې اوچی شي او دا ملک به په تاسو کربلا جوړیږي، بچی بم تړپیاویږي او یو ګوټو به درته نه مله. کدی خپلو کرتوتونو نه او خپلو عملونو نه باز را نغلی، د خپل شیطانت نه باز را نغلی، نو د اسمان روح درته خنه ده. طوفان نوح هم درته جوړولی شي او طوفان لوط هم درته جوړولی شي. سره د ځمکې اسمان ته اوچتولی شي او را پوټه کولی مم شي او طوفان در باندې راوستل او د بچه کچه سرم تبا کولی. نو زما عزیزانو عرض می داو چې اول خو عرشی ته د انصاف په نظر ګورئ، عرشی ته د انصاف په نظر. په دې روزه کې دا وګورئ تاسو بعضې سړي ځان نه بدماشګۍ غوندې غریب سړی به راونیسي 2 سپېړې به ووایي. دا غریب سړی 10 سپېړې ووه خو که د دې بدل کې معتبرم 1 سپېړه وهلی شي. که ځان نه اوچت سړي ته هم 1 سپېړه ورکولی شي نو خیر دی که دا غریب د 10 سپېړې وواله. او که غریب چې چا نه د سترګه نه سوځي ا د بې ګناه ووالو او چې چا نه د سترګه سوځي کافره نو هغه ته سجدې لګې. دا د روژه ده، دا د منځونه دي، دا د بزرګي ده، دا د ښه سړي. وی تواضع ز گردن فرازان کوس، تواضع ز گردن فرازان کوس، گداگر تواضع کنن خوی اوست. وی غریب سړی که غریب خبرې کوي داغه خو کارم داد. غریب سړی خو غټې خبرې کولې نشي. کمال داده چې عمل د امیر سړی سرمایدار سړی عاجزي خبرې وکړي، دا کمال. لوی سړی چې کوم غټې خبرې کولی شي او غټې پریدي او عاجزي خبرې وکړي، دا کمال دی. غریب سړی که غریبې خبرې کوي دغه خو خوی هم دا دی او کار. نو زما عزیزانو دعا کوئ چې یا الله زمونږ د نفس اصلاح وکړه، مونږ ته هدایت د نیکۍ وکړه او د اسمان رخ راته ښه کړه. خدای په اسمان کې زمونږ د خیر فیصلې وکړه. دا ټولې فیصلې چې کومې په ځمکې حاوي کېږي دا په اسمانونو کې. دا دعا وکړئ چې خدای زمونږ د خیر فیصلې وکړه. تاسو وګورئ نن روزه ده، د روزې آغاز سردار کونین صلی الله علیه وسلم تا دین وړاندې امتونو باندې روزه فرض وي، دین وړاندې قومونو بم روزه نیوي، د ارچا خپل خپل شان. عزیزانو په دې روزه کې ډېر فکر کوئ چې جبم غلط او نه خوځي، غیبت نه کوي. غیبت دې ته وایي چې یو سړی کې یو بدکار وي او تی په شیشه ووایي، دې ته غیبت وایي. دا د زنا نم زیاته ګناه ده. یو سړی کې یو ګناه شته او تی په شیشه ووایي، دا د زنا نم سخته ګناه ده. یو سړی کې یو غلطی نشته او تی په شیشه ووایي، دا بهتان ده. بهتان دا غینم پس 10 چنده اوچته. نو په روزه کې غیبت کول بله مسله دا ده چې په روزه کې نه اسی غیبت کول داسې ګناه ده لکه مړ رور چې درته پروت یو د هغې غوښې خورې لګیا یې. مړ رور درته پروت دی او د هغې غوښې خورې لګیا یې، دا د بل سړي د پشي شابت ویلو. نو دې ټولو نه اجتناب وکړئ، ځان ته وساتئ. دعا کوئ چې خدایا خو ته مې مخه کوه، بدو نه مې محفوظ وساته. دا آینده نوجوان طبقه چې کوم د خدای د قهر شکار ده،
په دې ملک د خدای د قهر شکار ده خزه او نر د خدای د قهر شکار دي خدای ته ورته آسمانی اسباب جوړ کې او پرای راست عزیزانو نن مونږه د ډېر سخت بحران نه تیریږو لګیای اگر چې مونږ سره خیال نشتا نه د سبا په وجه پویګو نه د بل سبا په وجه پویګو نه د بل سبا په وجه پویګو نه د سحر وخت پیجنو نه د ماخام وخت پیجنو هغه د بادشاہ چرګانی بادشاہ چرګان ساتلیو نو هغه به د شپې په 2 بجې بانګ وي نو وینځه بلاړه بادشاہ به را پاسولو چې تهجد وخت یو ورځ هغه چرګانو چرته 12 بجې بانګ ویلې نو وینځه لاړه بادشاہ را پاسولو چې صاحب وخت دی ا بادشاہ چې کتلی دا خو وخت لا ډیر دی نو بادشاہ ورته قتل کردن لازم است ا وینځه ته وستا قتلول لازم دي ځکه چې د 12 بجې زرا پاسو ا وینځه ډیره پریشان شو چې اوس بادشاہ حکم وکړو چې ستا قتلول لازم دي نو دا خو به ما وجني نو زیب النساء نامه و یو خزا نننی اخبار کې وګورئ دا نرخزیان خزه وې دا زمون خزه نرخزیان دي بل په شرمونو خو شرمې دی خو خزو ته وایي چې کروجی نسی په روجه کې دا په شونډه چې سرخی لګي دې سره روجه ماتيږي ګوره په خبره پوهېږي شرمېدلی خو یې او که خیر نور با شرمېږي ابل اورز را یو په مخ راغی وای چې ډېر ځان پټ را پټ کو او زه په نیغ ورالم او تولنده ورپسې وا دا بورکای چې بار نیولې و نو وګدو نوکانی او تک سره کړی د مان تپوسم کړي یو ځلې چې مولانا صاحب دا نکونو پاله شکر دې زمون کور والا خو نه کوي خو ګناه شته کنه نو اسه ما شرمېدلی خو یو مونږه خدا په شونډو باندې سرخیر او جدار خزه د پاره دا اجزا لري او دا بیا دنه چې تیریږي د سر روجه ماته دا په نکونو پالش سره کما خزه کومز کوي د پالش سره او دس نه کیږي چې او دس نه شو مونز نه کیږي غسل نوزي ټول عمر بدا خزه په غسل نو عرض می داو څه خبره می کوله اوین زلاړه زیب النساء ته زیب النسام خزه اوین دی ورتل غر کشم وی ولی وی بادچرگانو غلط ٹیم بانگ ویلے دے چه بادشاہ میرا پاسولو اگه وی قتل کردن لازم است اس خوب ما سبا وج زیب النساء ورتل غم مکو سبال زیب النساء راگو بادشاہ تا وکالت کئی دا 302 کے سنو وکالت بے کول ورته تاسو ویلی دی وینځه وې دې زه به وخت پاسوله مال چې قتل کردن لازم است نو زیب النساء ورته وی چې بادشاہ قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را ای پری پہ کرچی داند وقت صبح و شام را قتلول خو د دې چرګانو په کار دي چې د بادشاہ ټوله غوړې زیړې اخلاص کې او تر اوسه د سبا او د ماخام وختونه پیژن دا وینځه غریبه د سبا او د ماخام خو چرګ بانګو او رااله تیرا پاسو بادشاہ والله ټیک وې یاد لرو کوی دا ټول چرګان نن د ماخام په ټیم کې تاسو مولا ته کنځلې کوي چې بیړه د غر کا شاه مړای دی اوچا شاه بانګ نه وې غرق دی کو وخت شوه دی نو مړای ستا ول نه غسی چې د دنیا غوړ زیړ دی واله تر اوسه تا ما خام ټیم نه دی کته ما خام ټیم او پیجن استا مولا تاجت څه دی او ټیم بشوي ورته به وګوره روزه به ماته کې ک بانګ ویو کنه ک مولا بانګ نه وي ته تر ماس خطا نه ناشته روزه باندې ماته ته سټه دی ویزه ته داسې لکیر کا فقیر اوس مولا به بانګ نه وي سحر نو ته تر غرمه روټای خوري زه اوس مولا یعنی مولا او د پاتې شو هاجی مولا او د پاتې شو بانګ نه کیږي نو چې تب نور راوخیږي مولا به بانګ نه ویلو ته روټای خوري یا مولا نشتا یا اچانک په چلو شو او په جمعات کې بانګ نه وای نو تا به شربت مخې ته یې مولا به بانګ نه وای ته به روزه نه ماته د دې وجنه اوقات څنګه چې مونږ فرض ده داسې د مونږ وخت په جندل فرض څنګه چې روزه فرض ده داسې د روزه وخت په جندل فرض
وخت به دې پیژندلی چې ټیم وشو بس روزه به ماته کې او تاسو ټیم نه دی پیژندلی نو بانک ته انتظار کوئ اسې نه چې د ملا د پیازه زامن ځان نه جوړه کړي دغه د بانک نه دی ما وخت پیژندلی تاسو په وخت څه کوئ تاسو وخت پیژنئ تاسو وخت نه پیژنئ مونځ نه پیژنئ ملا نه په جماعت کې به غټ غټ سنډاګان ولاړ یئ یو در کې داسې نه چې مخکې شي او مخکې مونځ وکړي یو در کې مړی پروت دی یو نشته چې جنازه یې مخکې وکړي ښځه او سړی نکاح تړل دي ملا نشته یو در کې داسې نشته چې ایجاب او قبول وکړي نو تاسو اوقات نه پیژنئ بانک ته به ګورئ دا هغه خلقو دپاره دی چې چا وخت پیژندلی انشاءالله هره ورځ به در کې نوي نوي غشي نه نوځي هره ورځ یو زخم به سټئ هغه به لا جوړ نه چې بل غشی سوری به در کې جوړ بل سوری به در کې جوړ نه چې بل سوری به در کې جوړ یعنی یو طرف ته په ما خو دې بجلی ګرانه شي یو طرف ته په ما خو دې سوی ګیس ګران شي د ریل کرای دې را باندې ګرانه شي ځکه چې غریب خلک په ریل کې سفر کوي مالدار خو په جازونو کې ځي یو طرف ته خو دې په ما دا ګران شي بل طرف ته سرمایه‌دارو ته دی چې کم مراعات ورکړي دغه وزیرانو ګورئ د 5 لکو روپو موټرې ورته راوخت هونډا اکارټ موټرې دیله کار یې څه دی روزګار یې څه دی د ملک له فایده څه ده د قوم له فایده څه ده هغه وګورئ بیا بنگلې بیا د هغې د بنگلو خرچونه د هغې بجلی د هغې بیلونه د هغې ټیه ډیه دا دومره عظیم بوج ستا د لاسه په دې قوم نو بیا هم په حیا کې نه پرېږدې چې چېرته د بجلی پکي ته کېنني د پکي بجلی دې هم پرې ګرانه کړه بیا دې پرې را مقرر کړي میرګندان دي چې په غلطۍ کې چېرته 1000 روپۍ بل راشي او وی جی ما خو بجلی نه نه بالا کړي 1000 روپۍ بل وی بل داخل کا بیا جګړه کوا دا قوم دې پر رنگ رنگ کې الله رانی ولده زما عزیزانو خدای ته رجوع شي خدای ته رجوع شي خدای ته وجاړئ خدای ته سجده ولګوي الا بخلاصيږي کینی زما دې په خدای قسمی پرون یو خزر اغلی وا ما ته مولانا صاحب بیگار او جمم پناهر نیو لور ور سره وړه غوندې ویل والله کمی دی لورم بیگا څه خړلی سړا او چروټه په لاس کې وا نو عزیزانو تاسو ما ته وایي او سیږي چرته ویل پلانی ځکه نو پلانی ځکه لکپتیان کروڑپتیان وسی د دنیا د معاشونو مالکانو سیږي مالغي ویلغیم والله که تپوسم کوي نو دا یاد لرئ چې دغه روجه به زمون کپری چی کپره دا روجه به ستاسو ویني سکی او دغه روجو به په دې مړی کې درته زولنې اچولی وي او جهنم ته به روان کړي چې ستا په خوا کې یو غریب نهر روجه نیولې وه شپه هم نهره تېره کړې وه ورځ هم نهره وه او تا په کور کې نری غوښې پخېدې بیا د ناغې په ورځ ستا په کور کې چرګان پخېده او غریب در پورې نهره روجه نیولې وه زما دې په خدای قسمی چې دغه روجه به موږ د پاره وبال جانی او دغه روجو به د مړی نه نیولي جهنم هر یو شي کې یو فلسفه د خدای دا ټول کائنات چې دی دا بې غرضه نه دی جوړ د دې ټولو یو غرض د روجې غرض څه دی د روجې غرض دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره چې ته وږی شي اوس تاسو وګورئ دې تندې ته یا لوږې ته نو چې ته وږی شي نو سبا چې ستا مخکې څوک سړی راشي او درته وایي چې جی وږی یم نو تا سره به فکر راشي چې واقعي لوږه ډېر خراب شی دی هغه ورځ چې ما روجه نیولې وه او زه وږی وم نو ډېر لوی تکلیف راته داسې بده تمي نو سره هم به پې وکړي تږی شي نو د بل د تندې احساس به در سره پیدا شي خدای ته څه فایده کیږي چې خلق ټول د لوږې او د تندې مړه کوي خو دې کې راز دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي یا ته تږی شي او د بل د تندې احساس در سره نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د ماښامي ټیم کې تاسو وګورئ بعضې جوماتونو کې غریب سړی
لوټه غوندې کې چرته اوبه پیدا کړي یا شربت پیدا کړي. جمعات کې تاسو منځو کې یو کور ته ځان رسوي سکواشونو تا یا خخ شربتونو تا یا چارونو تا یا دا تصورم در سره چریکیږي چې دا غریب دی لوټه کې خدای چې ګوړه چولې دا که چرته چا ولا وره راوړم دا او کنه یا د کور ولا ته یو کټوره شربت راوړې او تم ور سره کینې او هغه سره رو جماعت دا فکر چا سره شته او ما خام دې عزیزانو رو جماعت دې والله کثر سره شته ار یو سره لکه سنډي او جماعت نه بار جنو دی وجنال په آرام کې نه په دغه روجو موجو خدای راستی کنه جنت ته مونږ او نه چې جنتونه شتا یا د شپې ختم کې ولاړی یا پیزانو پسې نړمبای شپه چې دون خلی او په دویمه شپه چې ګوري بیا درې صفنه یو صف ولاړی ولې الکا بیگا حجومات کې نه وي یاره دا وګدې تراوی وي والله کا ورته ټینګې دی شو خدانو قیامت پورز به خدا زه الله به وي زستا بخنو تم نشم ټینګې دی ته چې زما قران ته یو غنټه په 24 غنټو کې نشو درې دی نن ستا بخنو تم زوزګار هغه جمعات لټوي چې چرته انجن مولای او په 10 منټو کې هر څه خلاصي دی مونږ نه څه فائدہ شو دی تراونه څه فائدہ نو زما عزیزانو خپ غور ورته سوچو کوي چې دا روجه یا دا منځونه دا ټوکی نه دي دا ټول سيزونه یو خاص غرض لري خاص سر لري خاص فلسفه لري اب بیا خبره ده چې ته په کوم ملک اوسېږي دی ملک ارڅ شرمې دي دي منځونم پکې رواجی او نمائش او د دکھاوی منځونه دي رمضان المبارک کی خاطر دغا وور بډېره ملاویږي او رمضان المبارک احترام د هوټلونه به بند دي رمضان المبارک کې هوټل بند دي مریم بند دي نتګلیم بند ده ابټاباتم بند دي ہاں جی مری کے سال دے نتګلای کې سال دے راشي دلته د هوټلو کې د غرمه یو بجو ګوري دا بار موټرې ولاړی دلته مجسټریټان مقرر کړی دي دا غونډاري اگر اگرځي صاحب دا وخت څه نه نه 3 بچا 6 فوټ کې یو میاشت له دنه دا سبزی دک 3 بچا 6 فوټ کې یو میاشت له دنه د جان او د گرین هوټل روجه خوارو والی 3 بٹا 6 فوٹ کی یو میاشتل نه دن سرمایدار او غټ سنداله خو نږدې نستا پولیس ورزي او نستا مجسټریټ ورزي دا مورمړی پلارمړی ریړو والا خواران غریبان دکانداران دغه پس راشه 3 بٹا 6 فوٹ کې د رمضان 3 بٹا 6 فوٹ کې اور سړی دننه کا خو کده سبزی مارکیټ لوی لوی اړتیان دی هم دننه کچ د چا د لاسا دور ولې را روان دي د فروټ منډي لوی لوی اړتیان چا چې په یو پیرا د نیمبوانو د ټرک کې یو پیرا کې 3 لک روپۍ ګټي که اغیدم دننه کړه بیا سٹارټینګ بچ 6 فوټ چې دا ما ته بسرو چشم قبول ده او کچره سرمایدار مالدار رئیس هغه هر جرم کوي هغه د پاره د ملک په قانون کې هیڅ دفعه نشتا او غریب د پاره د ملک په قانون کې دفعه ده روجه او خړه غله دفعه ده زم دا غریب مزدور د سرکونو د روجه او خړه او د بنگلو د سنداګانو روجه او خړه تاسو پیمانه وای تاسو پرېدا دا د سی ای ډی ډایری چې ولا ورزي چاله دا د په صورت برات په قران لاس کی دي او دوی د خدای په ذات قسم وخوري چې د بنگلو خلق روجه وخوري اغیله سمره سزا ورکول پکار دي او چې د بازار او د سرک مزدور روجه وخوري اغله سمره سزا ورکول